په تیر ویډیو کې مو بحث وکړ په دویم ګیګ باندې چې څنګه مو دویم ګیګ جوړ کړ. البته دویم ګیګ زموږ سره د لیبل ډیزاینینګ باره کې و. څنګه د لیبل ډیزاینینګ باره کې مو ګیګ جوړ کړ. لومړی مو د لوګو ډیزاین په باره کې ګیګ جوړ کړ. د نن ورځې چې اخیرنی ګیګ دی 3 ګیګونه بس تاسو ته جوړ مې کړه او دریم ګیګ به دا دی جوړوم. تاسو کولی شئ تر 2 پورې ګیګونه جوړ کړئ. په تیر ویډیو کې مې هم یادونه وکړه. د لیبل د نننی ګیګ به د پروډکټ موک اپ څنګه کې جوړ کړو چې پروډکټ موک اپ څه شی دی. پروډکټ موک اپ همدارنګه پروډکټ موک اپ سرویسز هم په فایل کې ډېر ښه چلیږي. زه خپله پروډکټ موک اپ سرویسز کې هغه خدمات وړاندې کوم. خو دا د لوګو همدارنګه د لیبل ډیزاین مې تاسو لپاره وړاندې کړي چې هغه کسان که لیبل ډیزاین همدارنګه لوګو ډیزاین کار کوي هم له دې څخه کولی شي ګټه پورته کړي. د یادونو وړ دی وي چې دا ګیګونه چې زه جوړوم دی سپیسیفیکلی د ګرافیک ډیزاین پورې تړلي دي. تاسو که د ویب ډیولپمنټ ګیګ جوړوئ هم صرف معلومات به بدلی چې تاسو به ټایټل بدل ورکوئ، معلومات به د ډسکرپشن معلومات به تاسو بدل ورکوئ، ریکوایرمنټ به مو بدلی. خو د جوړولو طریقه چې کوم طریقه همدارنګه ده چې لومړی باید اوورویو کې خپل د ټایټل ورکړئ، همدارنګه ټیګز ورکړئ، په دویم سیکشن کې بیا پرایس ورکړئ، په دریم سیکشن کې ډسکرپشن ورکړئ، په دریم څلورم سیکشن کې ریکوایرمنټ ورکړئ، پنځم سیکشن کې ګیلري ورکړئ، شپږم سیکشن کې بیا دا ګیګ پبلش کړئ. د جوړولو طریقه که تاسو که ویب ډیولپمنټ څنګه کې استئ، که ټرانسلیشن څنګه کې استئ، همدارنګه که د ګرافیک ډیزاینینګ په څنګه کې استئ، که هر څنګه کې استئ، د جوړولو طریقه د ګیګ جوړولو طریقه همداسې ده، صرف معلومات به تغییر کوي. نو هر څوک چې تاسو په هر څنګه کې استئ تاسو دا فکر ونه کړئ چې دا یوازې د ګرافیک ډیزاینرانو لپاره دی، بلکې هر څوک چې په هر څنګه کې دي کولی شي د ګیګ جوړونې طریقې څخه ګټه واخلي، صرف معلومات به بدلی. نو که چیرې تاسو ویب او همدارنګه نور څنګه کې استئ تاسو کولی شئ سمپلی په فایور کې سرچ وکړئ، د نور خلکو ګیګونه وګورئ چې هغوی د خپل ګیګونه څه رقم ډیزاین کړي دي، له هغوی څخه خپل ایډیا یا د هغوی څخه خپل معلومات ترلاسه کوي چې څنګه هغوی ګیګونه ترلاسه کړي. بیا راشئ په فایور کې خپل ګیګونه جوړ کړئ. نو د کمپیوټر سکرین ته ځو او د دریم ګیګ په لور باندې ځو چې دریم ګیګ سره رقم ډیزاین او راځئ چې پیل یې کړو. د کمپیوټر سکرین ته راغلم، براوزر مې پرانیستی. دا ګوره موږ سره چې دوه ګیګونه موږ جوړ کړي وو، هماغه دوه ګیګونه دي فعلا. اوس مهاله موږ سره دوه ګیګونه دي. اوس راځم د دریم ګیګ په لور باندې، بیا راځم د تیر په سر یو ځل بیا په کریټ ا نیو بټن باندې کریټ ا نیو ګیګ بټن باندې کلیک کوم، همدارنګه دلته ټایټل ورکوم. I will do any beverages product mockup. کوم چې مشروبیات دي دغه پروډکټ موکاپ مونږ کوو په دې کې کې. نو د وجه مې هم داسې ټایټل ورکړ. په کیټګریز کې به ګرافیک ډیزاین او په پیکیجینګ ډیزاین کې به همدارنګه ډیزاین ورکړي. بل تر اعظم میټا ډیټا په نوم باندې دلته راځم. په دې کې چې د مونږ موکاپ کوو، نو موکاپ کې اکثریت بوتلې راځي، همدارنګه داسې فکر وکړه بیگ یا پاونچز هم راځي. نو دلته راځو ټیکس ته راځو. اوس ټیکس ته راځو، دلته ورکوو فود پروډکټ موکاپ، بل ته ورکوم ډرینک موکاپ 3D موکاپ پیکیجینګ ډیزاین سره مرکم پروډکټ موکاپ. سیو کنټینیو بټن باندې کلیک کوم او مخکې ځو. پرایس سیکشن ته به لاړ شو. زه به د افر انیبل کوم، هلته به ورته ولیکم بیسیک سټنډرډ او همدارنګه پریمیوم. نو بیسیک ورته لیکم چې one side high quality product mockup you will get only GPG. په دویم سیکشن کې ورته لیکم چې high quality product mockup of two side. په دویم سیکشن کې ورته لیکم high quality product mockup of two side of the same product and you will get GPG and PNG. په دریم سیکشن کې یا په پریمیوم سیکشن کې ورته لیکم چې pro mockup دا به کاپی کوم زه او دا به دلته پیسټ کوم. pro mockup and you will get GPG, PNG, PSD, source file and commercial use. همدارنګه راځم ډیلیوري ټایم ورکوم، دا په یو ورځ کې، دا هم په یو ورځ کې، دا هم په 2 ورځو کې. په دې کې ریویژن ورکوم، مثلا 2 ریویژن ورکوم، په دې کې هم 2 ریویژن، په دې کې
15 یا 3 یا 4. هو تاسو به کوشش دا وکړئ چې از بګینر سینرانو باندې تاسو باید انلیمیټډ ریویژن ورکړئ تر څو کسټمر ځان ته کړي. زه به هم دلته انلیمیټډ سلیکټ کوم او ما فکر کوم چې زه په خپل اکاونټ کې لګیا یم. ها پروډکټ فول ورپ موږ په پریمیم کې ورکو. همدارنګه پرنټ ریډي په دې کې موږ ټول فایل نه ورکو. په دې کې موږ پروډکټ ورپ ورکو. پرنټ ریډي په دې کې نشته دی. خو زه ورمکو 3D images البته ډیلن نه ورکو. پروډکټ ورپ نه ورکو. 3D image ورکو او پرنټ ریډي. همدارنګه پرایس ورکو. د بیلګې په توګه $10 پرایس په بیسیک کې. په سټینډرډ کې موږ ورکو $25 پرایس او په پریمیم کې موږ ورکو $45 پرایس. فاست ډیلیوري یا سورس فایل لپاره موږ ورکو $10. سیوینټ کنټینیو بټن باندې کلیک کوو او مخکې ځو ریکوایرمنټ سیکشن ته. هغه بخښنې سره ډسکرپشن سیکشن ته ځو. ډسکرپشن سیکشن ته به لاړ شو. دا معلومات به زه کاپي کړم. دا به زه نمبر کوم او دا به زه هایلایټ کوم. بولډ هایلایټ. همدارنګه کوېسچن او دا ریکوایرمنټ سیکشن ته راځو. ریکوایرمنټ سیکشن کې چې دی موږ راځو ورکو دلته for program please provide us provide us your artwork, label or design you want to be on your product. You want to نو دلته د دې لیبل ته موږ ضرورت لرو. همدارنګه دا چې دی کینسل کوم. همدارنګه ډسکرپشن سیکشن ته راځو. دلته به یو کوېسچن ورته اضافه کړو چې what you need to get started. دلته به یو کوېسچن ورکړم. دلته به معلومات ورکړم چې of course we just need your artwork یا label or label also your product image to use for creating product mockup. Are you making send me reference image or a link. نو د دې ځای څخه به کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو. بیا ریکوایرمنټ هم ایډ کړي دي. نو بیا ریکوایرمنټ نه ایډ کوو او زو ګیلري سیکشن ته. ګیلري سیکشن کې بیا دلته راځو. دلته به راشو. لومړی به دا ایمیج ورکو. په دوهم به همدارنګه د لومړی به دا ایمیج په تاسو باندې وګورم. په دې کې موږ داسې سروس وړاندې کوو. په دې کې دا ګوره یو تولیدات دی. ګوره د دې موکپ موږ کړی دی. د دې ډیزاین یا موکپ موږ کړی دی. نو دا یو پروژه ما ترلاسه کړې او کمپلیټ مې کړه. اوس دلته په ګیګ کې استعمالوم. نو داسې مه کوئ چې له انټرنیټ څخه ایمیجز ډاونلوډ کړئ بلکې خپله خواري وکړئ. یو شی ډیزاین کړئ او بیا یې اپلوډ کړئ. دلته راځو دویم سیکشن ته. همدارنګه راځو دریم سیکشن ته. دلته د تیر په څیر یو ځل بیا هم دلته موږ ټیګ ورکوو. دلته راځو. دلته بوټل انتخابوو. بوټل کې بیا چې دی ورکوو ډرینک موکپ food mockup product mockup. همدارنګه راځو دویم ته. دلته ورکوو product mockup product packaging. همدارنګه 3D موکپ. دلته هم بوتل انتخابوو. دلته راځو 3D موکپ. همدارنګه 3D ډیزاین. همدارنګه راځو 3D ماډل یا 3D نو زموږ ستاسو ګیګ به دریم ګیګ هم دا دی تقریبا بشپړ شو. زه بلته ټیک ولګوم. دا ګیګ هم بشپړ کیږي. پبلش سیکشن ته راغلو. آلموست دیر پبلش د ګیګ ډن.
نو اوس که خپل پروفایل ته راشو نو دا د زموږ دریم ګیګ هم جوړ شو. ګوره دا دی دلته کولی شو وینو د دې څخه لیدلی شو. دا د زموږ دریم ګیګ هم جوړ شو. دې ته ورته تاسو کولی شئ 4 ګیګونه نور هم جوړ کړئ از ا نیو سیلر، نو چې تر څو تاسو د سیلینګ چانس زیات شي.